کندهار کې د طالب مشرانو غونډه د مشروعیت لپاره کابینه کې پر بدلون خبرې روانې دي. بي بي سي پښتو پاڼې ته څو سرچینو ویلي په کندهار کې د طالبانو د مشر مولوي حفظ الله اخونزاده په مشرۍ د دې ډلې مهمه غونډه روانه ده. که څه هم د طالبانو مشر تر اوسه نه دی لیدل شوی، خو د طالبانو له واک راهیسې دا لومړی ځل دی چې د نوموړي تر مشرۍ لاندې دغه ډول ناسته کیږي. دغه سرچینې چې نه یې ښودل نومونه یې واخیستل شي وایي لږ تر لږه د طالبانو د کابینې تر 15 وزیرانو او نور چارواکي په کندهار کې دې ناستې ته وربلل شوي دي. د طالبانو لومړی وزیر ملا حسن اخونزاده مرستیال، لومړی وزیر ملا عبدالغني برادر، د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی، د پوهنې وزیر، د روغتیا وزیر، د مالیې وزیر، د سوداګرۍ وزیر، د قانون وزیر، لوی څارنوال او ځینې نور طالب چارواکي له پرون راهیسې په کندهار کې دي. د طالبانو حکومت د کابینې ناسته هره اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې ارګ کېږي، خو د دې اونۍ د کابینې ناسته پرون دوشنبه په کندهار کې شوې ده. د طالبانو حکومت په کور دننه او بهر د مشروعیت له بحران سره مخامخ دی. د بي بي سي د سرچینې له خولې په کندهار کې غونډه یو مهمه اجنډا د طالبانو حکومت ته د نړیوال مشروعیت د موندلو هڅه ده. له هغې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړۍ د طالبانو له حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره څو مهم شرطونه ټاکلي چې د ټول ګډون حکومت جوړېدل، د ښځو او بشري حقونو بشپړ درناوی مهم ټکي دي. طالبان وايي حکومت یې ټول ګډونه دی، خو له لویه سره ټول کابینه طالبان او یا هم طالب پلوي کسان دي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.